مورنۍ ژبې په مناسبت د رڼاګانو ښار کراچۍ کې تابع شوې وه یوه ازاده مشاعره. اوده خو به راویښ شي خو دا مړه نه راپاسي، د مرګ په خوب د دې پښتانه نه راپاسي. د کلي خلکو نن په ګډه میخانه ورانه کړه، چاته پیالې چاته کاسې چاته جامونه راوړل. د مینې غږ د لر او بر په زنځیرونو تړي، څه سادهګان دي لوی خیبر په زنځیرونو تړي. زما د قام کراچۍ د لنډۍ سیمې په دې مشاعره کې د ښار په کچ شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی و چې پکې عام خلک هم په لوی کچ اورېدو په غرض راغلي وو. مشاعرې په وخت شاعرانو خپل خوندور کلامونو نه ماحول سم تود کړی و چې ترې که یو خوا خلکو خوندونه ترلاسه کړي نو بل خوا شاعرانو هم ښه ستاینې په خپل نوم کړي. مشاعره کې شاعرانو د خپل شعرونو د لارې موجوده دور کې د پښتنو قام ژوند جواک او د پښتنو د سیاسي هلو ځلو ترجماني کړي، نو بل خوا ځینو شاعرانو رومانوي غزلو په اورولو هم اورېدونکو نه ښه ستاینې راغونډې کړې وې. ژوند دی ازغي دي تیاره ده او ماښام دی هغه ده زه یم خبره رښتیا ده او ماښام دی. بلخوا کراچۍ داود انجینرینګ کالج کې هم پښتون سټوډنټ فیډریشن د پښتو مورنۍ ژبې د ورځې په مناسبت یوه دستوره پیل کړې وه چې پکې طالب علمانو سره سره پروفیسران، وکیلان او د ژوند د نورو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون کړی و. دستورې ته وینا کې رابلل شوي میلمنو د پښتني ژبې په تاریخي ارزښت ګټورې خبرې کړې وې. نعمت زاده، خبر نیوز، کراچۍ.